څلورم حکمت چې انسانان وهغه ته ضرورت لري هغه دا ګران ورور هندو کافر مشرک یهودي نصراني هر څوک ځان ته یو قانون یو مسلک یو چوکاټ تاسو وګورئ په دنیا کې سترګې ولغړوئ هېڅوک د خپل چوکاټ ته که باطل دی که اوښتې نه دي په خپل ترکیب خپل کالي خپل خوراک خپل اناناس خپل کلچر خپل عادات یې مختاره کړي دي ما ورته ولي چې قرآن لرو سنت لرو شریعت لرو د هغه نه پیروي ته د نفس یا هوا متابعت کوو د هوا او د نفس متابعت دغه نتیجه ده لکه چې خدای په قرآن کې وایي فلا تتبعوا الهوا فیضلک عن سبیل الله هر څوک چې د هوا متابعت کوي هوا بیا د لارې څخه د خدای تعالی عز وجل ګمراه او پر غلطه لار باندې بوځي خو هغه کسان چې په وخت کې د خپل هوا د متابعت خپل خدای په یاد ودرلودي او د خپل خدای څخه وبېرېدل خدای تعالی چې رجوع وکړله نو نتیجه به همداسې وي چې هر څوک چې وبېرېږي نتیجه به جنت او رضا د پروردګار تعالی ښه اوس نو ویلی شو چې هغه کسان چې دوی د اسلام د دین متابعت نه کوي د هوا متابعت کوي په دیني شانو پورې په قرآن پورې په اولیاو پورې په علماو پورې په کعبې پورې په دیني شاعرو پورې په اسلامي لوا پورې پسخن او رخشن وهي آیا هغه کسانو سره مشکمه رویه کولی شو دغو کسانو سره د اسلام مقدس دین داسې رویه راشولې ده چې بغض فی الله وي سلام ورته اچول ممنوع خوراک و ناستو سره ممنوع چشانګو سره ممنوع د کور یې وباسئ پلرون یې مسؤول یاست خپلوان یې مسؤول یاست قو انفسکم واهلیکم نارا حتى خدای تعالی عز وجل في قرآن عظیم شان کې فرمایي والذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هغه کسان چې دوی کافران یا یهود یا نصارا یا نور کسان په داسې دوستي نیسي چې دننه کارګري ورسره لري خپل دین باندې خرڅوي خپل خاوره باندې خرڅوي خدای تعالی وایي دوی د هغو په نیز عزت غواړي خدای وایي عزت زما په نیز دی نو تاسو مسلمانان باید څه وکړئ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم خدای وایي هر چا که په اسلام او په قرآن او په دین او په شعائر اسلامي پورې پسخن وه د هغو سره مه کښېنئ ناسته ولاړه نور سره کوي ځکه کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز معلومه هر څوک چې د هر چا سره کښېني هر څوک چې د هر چا سره د زړه احوال لري هر څوک چې د هر چا سره مهمت لري هغه سړی بل هغو ته که ته ووایې چې آیا که دا زما پلار وي که دا زما ورور و که دا زما زوی و آیا تر هغه هم تېر شم هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که با خدا آشنا باشد سل داسې خپلوان سل داسې اقربا سل داسې اشنایان چې هغه د خدای څخه بیګانه وي د دین څخه بیګانه وي د خاورې څخه بیګانه وي له ملیت څخه بیګانه وي هغه دې تر هغه یو پردي سړي چې خدای پېژني تر هغه دې سل داسې خپلوان قربان چون نبوت خویش را دیانت و تقوا قطعی رحم بود بهتر از مودت القربا که د خپل دوست خپل انسان خپل قریب دیانت نه وي تقوا نه وي پرهیزګاري نه وي نو بهتره دا ده صله رحمي ورسره قطع کړي ګرانه محترم روزانو پنځمه مسله د انسانانو دپاره د اسلام په چوکاټ کې دا مسلمانان باید له ګناهونو بدیو هغه شیانو څخه چې هر څوک ځان مسلمان بولي کوم چې قرآن او شریعت ځینې منع کړي وي باید ځینې منع دا باید ووایم چې ګناهونه دوه حصو ته تقسیم دي یو هغه ګناهونه دي موږ وروره دلته اورو چې توبه ده خدای هم دروازې د توبې خلاصه کړې ده ځان درته وایم چې توبه وکړې خدای ته قبلوي ګران ورور عقلان باندې باید فکر وکړو یو هغه ګناهونه دي چې زموږ او د بندګانو تر مابین دي یو هغه ګناهونه دي چې زموږ د خدای تر مابین دي هغه ګناهونه البته چې لمونځ ونه کړي روژه دې ونه نیول یا نور داسې شیان چې ستا او د خدای په مابین اړه لري حج دې ونه کړي هغه ګناهونه دي امکان لري که دې توبه وکړل او د ځان اراده وشول یغفر لمن یشاء امکان لري چې تا ته وبخښي یو هغه ګناهونه دي لکه چې مو دوه ترازوګان خلقو ته ایښي دي یو په یوه کاڼي د یوه څه اخو په بل کاڼي بل په هره ورځ کور ته جوړېدلي وو د خلقو په پیسو او مالو باندې مو خپل دنیاوې ډېرې کړې بیا نه اجي هغه یو په کال کې یو حج هم کوي او یا د یتیمانو مالونه دي
چې موږ په حیث د وسانو د یتیمانو د هغو مالونه یا د کونډیانو مالونه دي او یا د سود مالونه دي چې ځینې سودخورانو خپلې خولې واجې کړي د سودخورۍ په ذریعه باندې خپل بلډنګونه مالونه موټران عزت کوټې جوه جلال برابر کړي نومړي سودخوران دي و امرته د جنګ د خدای او د رسول ځان تیار کړي لکه چې په قرآن عظیم شان کې هم دغسې خطاب شوی دي چې خدای تعالی وایي سودخورانو که تاسو د سود څخه ځان نه ساتئ نو فاذنوا بحرب من الله والرسول نو ځان تیار کړئ وجنګ ته د خدای او وجنګ ته د محمد رسول یو قسم ګناهونه دي ګران وروره چې هغه مثلا لکه د بل ښځې سره زنا کول ګران ورو لکه مثلا د بل انسان غیبت کول لکه د بل مال خوړل لکه رشوت خوړل تو کلمانه ده اجاره په کلمانه کې خلک وشوروله دا څنګه کلمانه ده لسۍ کلمانه ده پنځوسۍ کلمانه ده 1,00,000 روپۍ کلمانه ده کلمانه ولاړه پر کوټۍ په موټرانو ودرول دا عجبه کلمانه ده دا څنګه رشوت دی بیخي د شور واخېستې په نس کې دې کوټۍ د کلمانې څخه جوړه کړه خو د حکومت معاش خورې د حکومت پیسې خورې د دغه ملت کلمانه به تر څه وخته پورې اخلې تر څه وخته پورې به خپل اولاد په حرامو پیسه لوی وې همدغه اولادونه همدغه مانجنې به ای رشوتخوره انسانه د محشر په ورځ ستا په غاړه کې لاس ور واچي و دولت به دې کشي د اسلام لوی مقتدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی وایي تاسو کسب د حلالو کوئ ان اولادکم من کسبکم ګورئ یو نمبر ارامزاده دی یو دوهم نمبر ارامزاده وبخښئ اول نمبر ارامزاده دا دی چې د سړي ښځه تلي بل ځای زنا کړې وي د هغه ځای ته شی کوچنی راوړي دې ته اول نمبر ارامزاده وایي دوهم نمبر ارامزاده دا دی چې په دغه حرامو پیسو یا د سود په پیسو یا د رشوت په پیسو یا د احتکار په پیسو چې پر مسلمانانو باندې غنمان ارزاقي مواد د نورو ځایو ته راوړي په دې زمینۍ کې ګوښه کوي هلک یې خوندي کړي دي بیا یې په ګرانه پیسه و خلکو ته ورکوي دغه رقم مالونه خوړل دا حرامه پیسه ده په حرامه پیسه عبادت یې حرام دعا یې حرامه ذکر حرام طاعت حرام همې دغه سبب دی چې په دعا اوس نه پوهېږو په طاعت نه پوهېږو د قرآن په خوند نه پوهېږو د ذکر په خوند نه پوهېږو د عباداتو په خوند نه پوهېږو ځکه چې نس مو د حرام کالي مو د حرام خواص مو د حرام حضرت محمد رسول الله علیه السلام وایي زه هریان یم هغه چاته چې دغه انسان دعا به څنګه حرام قبوله شي چې ټوله شان د حرام نو پس دا دوهم نمبر حرامزاده شو چې د هغه خوراک څخه موږ خوراک کوو د خوراک څخه وینه پیدا کېږي د وینې څخه نطفه پیدا کېږي د نطفې څخه زموږ چنګوړی پیدا کېږي هغه به نو داسې چنګوړی وي ولاکه خدای در وویني یا نور یا پلار یا پاچا یا خاوره یا قرآن دا به د دغې نه پکې چنګوړی وي د خیر ګرانو محترم حضرو مسلمانانو او پیروانو ته د اسلام د دین پکار ده چې بې له کومو دلایلو بې له کومو سوالو جوابه بې له کومو فلسفي او عقلي خبرو څخه دوی پر مؤمن بهي شانو باندې باید په دی به ایمان ولري داسې نه وي چې یو چا ته څوک ووایي چې ایمان پر خدای راوړه وایي خدای نو راښکاره کړه یا ایمان پر ملک راوړه ایمان راښکاره کړه او بېچاره تا خپل په وجود کې یو روح تر اوسه پیدا نه کړي د دنیا عاقلانو فیلسوفانو او د دنیا شاعرانو د دنیا نور کسانو په انسان په وجود کې یو روح نه سوی کړی پیدا چې پیدا دې کړي او خپل یو کافر یا پاچا یا کم چا ته دې درته روح ورکړي پس هغه کسان چې خدای تعالی عز وجل د هغو څخه روح ګوښه کړی دي څنګه به وکولی شي د هغه شان یا هغه مؤمن به اوامر چې پروردګار عالم دی په هغه سره په غیب امر کړی دی دی د هغه وویني بلکې مسلمانان مکلفه دي په مقتضا د یؤمنون بالغیب چې پر ټولو مؤمن به شانو باندې ایمان راوړي لمنافقته لكفرته لدهريته لإلحادته لنور گمرهی او باطلو منفی افکارو څخه خپل اذهان باید پاکي ورنه دغسې انسانان چې په ظاهره په ژبه کلمه تنها وایي او د شریعت غرای محمدي احکامو ته غاړه ږدي شراب څښي زنا کوي لار د کفر و دهریت تعقیبوي او د اسلام او د افغانستان پاکې خاورې ته صدمه رسوي نو مړه انسانان به ژر تر ژره د خپل هلاکت او د خواري او د خسران د دنیا او د آخرت سره مخامخ ځکه چې لوی خدای عز وجل و مسلمانانو ته د دغسې کسانو په باره کې حکم کړی دی چې یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم د اسلام لوی مقتدا محمد رسول الله د کافرانو سره په توره او د منافقانو سره په ژبه جهادونه کول هو هغه دوره د منافقانو چې عبدالله ابی منافق مشر و هغه دوره هم تېره شوله هغه د کافرانو دوره چې ابو جهل مشر و هغه هم تېره شول ټول سرنګون او چپه شول نو آینده کسان که داسې فکر لري او د هغو لار تعقیبوي امید شته چې دغسې سرنګون او چپه به وي او خدای دې چپه ګران محترم وزاره
څلورمه خبره چې دا ده ځینې انسانان وایي زه د جامعې خدمت کوم نو لمونځ ولې نه کوې نو روژه ولې نه نیسې شراب ولې څښې زنا ولې کوې سود ولې خورې احتکار ولې کوې رشوت ولې خورې وایي زه خو د جامعې خدمتګار یم عجب خدمتګار هغه څوک چې دی د خدای خدمت نشي کولای هغه څوک چې دی په دروغو باندې کله کله وایي چې ایاک نعبدو او فرشته سره عبادت نه کوي وایي زه جامعې آیا د جامعې خدمت دغه زنا ته وایي آیا د جامعې خدمت دغه شرابو ته وایي هغه د جامعې خدمت دغه ټولو ترازو خیانت ته وایي هغه د جامعې خدمت دغه ته وایي چې د شرط یا افضل د هغه مطالعات وکړي دې د جامعې خدمت نه وایي اول هغه انسان چې خپل خدای ونه پېژندی محمد رسول الله ونه پېژندی قرآن یې ونه پېژندی شریعت یې ونه پېژندی پاک مذهب حنیفي ونه پېژندی هغه د جامعې خدمت نشي کولای بلکې هغه به د قرآن د خاورې د ناموس او د مملکت دشمن هو انسان که ولی دی که غوث دی که پیر دی که نبی دی که د جامعې خدمتګار دی هغه د عبادت څخه خلاص نه دی ولې خدای وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حضرت محمد رسول الله هم د عبادت څخه خلاص البته یوه ډله بعضې داسې متصوفین هم شته چې په نامه د بزرګ یا د پیر صاحب یې بولو لمونځ ولې نه کوې وایي ما ته معاصي سوی ده یوه ډله داسې ځان ته معاصي وایي بله ډله بیا بل رقم ځان ته معاصي وایي بله ډله پس نو باید چې موږ د خدای بندګي پرېږدو داسې نشي کېدلی ګرانو ورو هېڅوک د دې عبادت څخه معاف لري تاسو ګورئ تر هغه ساعته پورې که ته وایې تر کله واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر هغه ساعته پورې به عبادت کوې و خپل بېنیاز رب ته به خپل تندی د سجدې پتار پر خاور باندې یو عاجزه ترټلي ګناهکاره بنده په حیث ورته اږدې او دی به په یګانګي او ربوبیت باندې تا قبول کړي او په ټولو مؤمن بهشانو باندې به دې ایمان راوړي درېیمه خبره چې مسلمانانو ته پکار ده هغه دا ده چې یوازې د عبادت څخه دا نه دي چې زه په دنیا کې عبادت وکړم تاسو ګران وروڼه وګورئ که طالبان دي که متعلمین دي که عسکر دي هره ورځ یو څوک ورځ لري عسکر یو ورځ لري وایي دا ورځ د رسم ګذشت پیش تر پیشه دوی میاشتې دوی تعلیم کوي زحمت کاږي چې چیرې د دنیا د یو پاچا یا د یو قمندان قلوردو یا والي په مخ کې چیري طالبان متعلمین زحمت کاږي چې د امتحان په ورځ باندې د کامیابۍ سره مخامخ موږ هم یو د امتحان ورځ لرو چې هلته به ټول انسانان په حضور کې د لله الواحد القهار ولاړ وي ټول انبیا به خپل سرونه په ځړېږي نارې د نفسي نفسي به وایي محمد رسول الله به لاندې تر عرش خپل مبارک سر د خاورو په قبر په خاورو لړلی زړه به د قبر په خاورو لړلی پر سجده نارې د امتي امتي به وایي ای ګناهکار امتي هلته به ته په حضور کې د خدای راپورته کېږې هلته ورځ د امتحان ده هلته رشوت نشته هلته خیانت نشته هلته فریب نشته هلته بله وسیله نشته مګر هو دا وسیله که تا د حضرت محمد رسول الله ګریوان نه وي ایله کړی او فرقان عظیم شان دې نه وي ایله کړی فکر وکړه یوازې عبادت دا فلسفه نه لري چې په دنیا کې ته سر پورته کې وښته کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره چې د هغې ورځې چې د سبا ورځ ده د سبا ورځې لپاره ته څه شي لېږلی شې څه شي کولی شې ځکه وروره دا وي په قرآن عظیم شان کې لومړۍ ورځ په نامه د سبا د ورځې وبلل شول دا ځکه چې د آخرت ورځ انسانانو ته ډېر نږدې باندې حکم د دوزخ کېږي دا انسان و دوزخ ته بیول کېږي دی تر شا سترګې را اړوي ګوري خدای تعالی ورته وایي چې انسانه ولې ګورې و الهي ستا پر حبیب مې کلمه وویلې مګر محمد رسول الله مې ونه لیدی او ما دوزخ ته بیایي خدای تعالی به ملکو ته امر وکړي چې ورسئ زما حبیب لاندې تر عرش پر سجده دی د امتي نارې وهي ورسئ وښکاره کړي ملک به راولي دا امتي محمد رسول الله علیه السلام ته به ودروي محمد علیه السلام مبارک ورته څه کوې چې راغلې وایي یا رسول الله پر ما مرته دوزخ شوی وي زما سره حساب اوس خلاص مې کړه الامان الامان یا رسول الله رسول علیه السلام به خدای ته خپل څپوله سر د قبر په خاورو لړلی سر پورته کړي و اخ خدایه د دغه امتي سره زه بیا حساب کو خدای تعالی وایي بیا حساب نور سره کېږي حساب سره خلاص شوی دی وایي الهي اجازه راکوه ماته زه د ده یو شی لرمه وایي دا امتي به راولي و پلې ته د اعمالو محمد رسول الله به په خپل جیب لاس چغ کړي یو کوچنی کاغذ به راوکاږي په هغه پله کې به یې واچي وایي مبارک دې چې جنتي سوځي جنتي بالا جنت ته چې دا سړی بحریان شي
کله چې سړی جنت ته داخل شو یو وخت به رسول علیه السلام د پوښتنه ځینې وکړي وایي ای رسول د خدایه زه خو لوی مجرم ګناهګار وم چې زه جنت ته راوستم وایي یوه شپه وه ته بیده وې پر بغل را واوښتې پر ما چې درود ووایه دا د هغه درود برکت دی ووایه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد رحمتك يا رب العالمين او یو سفیان ثوري صاحب قصه دې په یاده چې پر مکه شریف یې طواف کوه سړي درود پر مکه شریف ووایه ول ولې درود وایه ول دا ډېره اوږده کیسه ده ول ته خو ووایه ول زما پلار د حج په نیت رارې سوی و پر لارې باندې ناجوړه سو زکندن یې سو سر یې د سرکوزي سو بدن یې د خرسو مسخ سو ما ډېر وژړل چې خدایه پلار مې حج ته را روانې دي دا څنګه ترتیب سو ډېره ژړا بعده زه بیده شولم خوب مې لیده یو ځوان راغی سپین کالي یې اغوستي وه ول ځوانه ولې ژاړې ما ورته ویل دا زما پلار دی په حال د نزد کافر سو که څه به وسول مخ یې تک تور او د سرکوزي په شکل سو ول غم مه کوه تر مخ باندې یې لاس ورچېر کړي ول دغه دی د پلار مخ دې سم سو ما ورته ویل زما مور پلار دې تر تا قربان شي ته څوک یې ول زه محمد یم زه د مجني جانان یم صلی الله علیه وآله وسلم ما نو زما پلار څه کړي وه ول ستا پلار یو ورځ پر ما درود ویلی و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد دا بحث ډېر دی درېیمه سطره د مابین دا لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا پر عرش عظیم نوشته ده دا د ټیټ مسلمانانو پر زړو نوشته ده که دغه کلمه نه وای موږ به کافران وای د همدې کلمې په برکت د کلونو کلونو کفر او جهالت محوه کېږي یو وارې لا اله الا الله تر اسمانو او ځمکو ګرانوي خدای تعالی دا بیان ښې ډېر دی خدای تعالی وقلم ته وایي چې نوشته کړه چې لا اله الا الله قلم پر لوی محفوظ نوشته کړه چې لا اله الا الله 12,000 کاله دغه یو لا اله الا الله نوشته والنوشته کړه محمد رسول الله قلم د محمد پر نامه باندې ټپ ودرېدی د څه رسول والنوشته کړه الهي دا داسې هیبتناک نوم دی چې زه د طاقت نه لرم 12,000 کاله بعد نور محمد رسول الله نوشته نو قلم رب ته سجده وکړل ول الهي داسې کائناتو څه به داسې انسانان داسې چې دا به ووایي او دونې 4,000 کاله په اندازه د عمر خدا او قلمه په ادب اوسه زه یو رسول لرم چې محمد رسول الله دی د هغه امت به پیدا کړم په یو آن واحده کې به په زرو وارو وایي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله